السلام علیکم د skillsworld یوټیوب چینل ټول ملګرو ته په دې هیله چې ټول به ترې راغلي یاست د صحت او عافیت جامې برتن ولرئ من روز عبدالقیوم ته هیله منم چې زموږ یوټیوب چینل کې نوی یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب لایک او د بین آیکن کې تر څو هر نوې مفیدې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت ورسیږي. نن درته ملګرو ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په واټساپ کې د نورو ملګرو سټوریانې وګورو، ولې هغوی راباندې پوهېږو چې د سټوري زما کتلې او که نه ده کتلې. نو هغه ته به هېڅ نه معلومېږي چې تا به ورته سټوري هم کتلی وي او هغه ته به نه معلومېږي. نو څنګه کولی شو دا طریقه ترسره کړو؟ نو ویډیو تر پایه تعقیب کړئ او دا هنر ترې زده کړئ. د واټساپ باندې زه کلیک اخلم، کله مې کلیک واخیست دا کوډ باید زه خلاص کړم ملګرو. کله مې خلاص کړم ملګرو دغه درې ډاټو باندې زه کلیک اخلم، ډېر وبښئ، دغه درې ډاټو باندې زه کلیک اخلم. کله مې کلیک واخیست بیا راځم سیټینګس باندې کلیک اخلم. کله مې سیټینګ باندې کلیک واخیست ملګرو بیا راځم پرایوسي باندې کلیک اخلم. صحیح ده ملګرو، دغه پرایوسي ده، دغه پرایوسي باندې زه کلیک اخلم. دا لږ پورته ښایدوم ملګرو. دغه آن اپشن تاسو ګورئ، دغه آن اپشن دا به تاسو آف کړئ. صحیح ده ملګرو، دا به زه آف کړم. زه به دا ډیټا را خلاص کړم ملګرو، ډېر وبښئ ما څخه هېره وه. صحیح ده ملګرو، دغه کوم اپشن ده دا به تاسو آف کړئ تر څو تاسو د ملګرو سټوریانې وګورئ او هغوی هېڅ در باندې پوه نه سي. دغه به آف کړئ. صحیح ده، ما آف کړو. زه ځم نور د ملګرو سټوریانې ګورم، نو هغوی به راباندې نه پوهي چې دوی ما سټوري کتلې ده او که نه ده کتلې. صحیح ده، دغه ډېر چې ماته سټوریانې ښایي، دغه ملګرو سټوریانې کړي دي، دا سټوریانې ګورم. انټرنېټ د ملګرو لږ ضعیف ده. زه باندې راوتی یم او زموږ وایفای وه خو متاسفانه دغه ملګري سټوري کړې ده ولې هغه به نه پوهېږي چې د سټوري کتلې. بل ملګري هم سټوري هم داسې وګورئ ولې هغه به هېڅ نه پوهېږي چې دوی ما سټوري کتلې ده او که نه ده کتلې. صحیح ده ملګرو، دغه پوره طریقه وه. هیله مند یم چې طریقه مو زده کړې اوسي. تر بیا او بلې ویډیو مو په هکله یې له رب سپارم. هر څه ته یا سبا د سوکاله پرمختللي اوسئ. چینل سبسکرایب کول، ویډیو ته لایک ورکول او د ویډیو لینکونه او د چینل ویډیو لینکونه به له ملګرو سره لازم شریکوئ. الله مو مل شه، ښه وخت.